السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي رضی الله تعالی عنه فرمای وای رسول الله صلی الله علیه وسلم به د محرم د میاشتې د 10 روژه نیوله او په دې سره به اصحاب هم امر کول. او دغه رنګ عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه فرمای وای رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کلی ته صحابي ور واستاوه چې هغه 4 فرسخه یا 2 فرسخه لرې و. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکۃ الورثه د کلیوالو ته ووایه چې مثلا نن ورځ د عاشورا ورځ ده او په دې سره امر که چې روژه ونیسي، که چا روژه وخوښوي ده، که روژه نه وه نو ورته روژه یې کړي. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وویل هذا یوم عاشورا، دا د عاشورا ورځ ده د محرم 10 ده، فصوموه، دغه روژه ونیسي. فقال رجل من بني عمر بن عوف بني عمر بن عوف ته قبیلې څخه د قوم څخه یو نفر ورته ویل یا رسول الله اني ترکت قوم منهم صائم ومنهم مفطر، ما کله یو قوم پرېښی دي په هغو کې بعضو به روژې نیولې بعضو به نه یې روژه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څه ورته اذهب الیهم، ورسه ورته ووایه دوی ته ورسه که چا نه وه روژه هغو ته وایه پسې روژه یې کړي. او هند بن اسماء الاسلمي رضی الله تعالی عنه فرمایي وبعثني رسول الله صلی الله علیه وسلم الى قوم من بني اسلم، د بني اسلم قبیلې ته ور واستولمه والقوم دې امر که د دغې ورځې په روژه سره ورته دا د عاشورا ورځ د وینسي، که چا نیولې وخوښوي ده، که چا په اول د ورځې کې خوراک کړی و نو بس بیا دې خوراک نه کوي، پسې روژه دې کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اصحاب امر کول د دې ورځې په روژې نیولو سره. نو موږ به امتیان یو یا به نه یو علیاذ بالله، الله دې مو نه په دنیا کې نه په آخرت کې له دله امتیات څخه باسي. نو موږ یې امتیان یو، موږ یې باید ونیسو، که نارینه دي که زنانه دي. الله جل جلاله د دغې روژې په برکت ډېر اجر راکړي، ډېر ثواب به راکړي. په دې ورځ کې ډېرې غټې غټې خوشحالۍ الله جل جلاله انبیاو ته د انبیاو امتو ته ورکړي دي. نو دغه رنګه ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایل عاشورا عید النبیین کان قبلکم، دا د یو نبی اختر و، فصوموه انتم، تاسې دغه ورځ کې روژه نیسئ. الله جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي چې ښې روژې کې ونیسو، خصوصا د محرم د 10 روژه چې ډېر اجر و ډېر ثواب لري. حدیث رقم 5000 یو سلونه بیا تر 5000 یو سل 11 پورې، صفحه نمبر 323 مجموع زواید جلد نمبر 3. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي رضی الله تعالی عنه فرمای وای رسول الله صلی الله علیه وسلم به د محرم د میاشتې د 10 روژه نیوله او په دې سره به اصحاب هم امر کول. او دغه رنګ عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کلی ته صحابي ور واستاوه چې هغه 4 فرسخه یا 2 فرسخه لرې و. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکۃ الورثه د کلیوالو ته ووایه چې مثلا نن ورځ د عاشورا ورځ ده او په دې سره امر که چې روژه ونیسي، که چا روژه وخوښوي ده، که روژه نه وه نو ورته روژه یې کړي. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وویل هذا یوم عاشورا، دا د عاشورا ورځ ده د محرم 10 ده، فصوموه، دغه روژه ونیسي. فقال رجل من بني عمر بن عوف بني عمر بن عوف ته قبیلې څخه د قوم څخه یو نفر ورته ویل یا رسول الله اني ترکت قوم منهم صائم ومنهم مفطر، ما کله یو قوم پرېښی دي په هغو کې بعضو به روژې نیولې بعضو به نه یې روژه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څه ورته اذهب الیهم، ورسه ورته ووایه